السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مسلمانانو ورونو، خلیفه صاحب محمد انور ابو زبیر حفظه الله به تاسو پیژنئ. د افغانستان د اکثر ولایتونو خلک یې پیژني. تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هغه شاګردان او مریدان لري. د خوست ولایت د مندوزي ولسوالۍ د جامعه ابن عباس د لوی دورې استاد دی. د بخاري او د مسلم شریف استاد دی، او په رمضان شریف کې د ټولو قرآن کریم هغه ترجمه کی، او په زرګونو بلکې په لکونو مریدان لري. د نقشبندي طریقې یو ښه کامل پیر دی. نو یو خبره د ده د مدرسې مخې ته هغه تقریبا 2 میاشتې مخکې پیښه شوه، شاید اکثره خلک په هغې باندې خبر وي. نور هغه د خبرې جزئیات نور نه ذکر کومه، صرف دومره به ووایو چې 2 میاشتې مخکې د خلیفه صاحب د مدرسې مخې ته یو قتل وشو. د مدرسې چې کوم ساتونکي هغه د امارت لخوا ورکړي شوي عسکر دي، د هغوی لخوا د لاره باندې تېرېدونکي موټر والا سره جنجال شو، چې د مدرسې د طالبانو لخوا هغه په لاره باندې تېرېدونکی کس وویشتلی شو او هغه شهید شو. نور په دې اړه باندې موږ څه نه وایو چې څوک ګرم و، ولې یې داسې وکړو. زه صرف د خبره د هغه مخلص مسلمانانو او د مخلص مریدانو په خاطر باندې کوم. څوک چې د خلیفه صاحب یا د نور اولیاء و معاندین دي، هغوی خو هسې د ځان نه پروپاګنډې، د ځان نه خبرې پسې جوړوي. هغه په خلیفه صاحب دغې پسې د ځان نه نورې خبرې تړي، حتی چې داسې خلک شته چې هغه په اسلام پسې خبرې تړي. نو د ما خبره هغه خلکو ته متوجه ده چې کوم د خلیفه صاحب مخلصین او مریدین دي، او د خلیفه صاحب د مدرسې سره به یې کومک کوو. هغوی ته زه وایم چې تاسو ولې دومره ساده شئ چې تاسو د هغه خلکو په خبرې باندې دوکه شئ، د خلکو په هغه پروپاګنډ باندې تاسو هم په ذهن کې یو تشویش یا سوچ پیدا شي، یا یو خبره د خلیفه صاحب په باره کې د تاسو ذهن ته راشي. معاندین چې خبرې کوي، وایي دا څنګه د خلیفه صاحب خو لوی پیر دی، هغه خو د لوی دورې استاد دی، هغه خو شیخ الحدیث دی، د هغه د مدرسې مخ ته داسې ولې کېږي. دا یو ډېر ناقص فکر دی، دا یو ډېر ټیټ فکر دی چې د چا سره پیدا کېږي. ځکه په دې کې د خلیفه صاحب څه قصور و؟ د امارت لخوا ورکړي شوي عسکر دي، نو هغوی د یو چا سره جنجال رسي، هغه یو قتل کي یا یو څه کي، نو په دې کې د خلیفه صاحب څه قصور دی؟ د خلیفه صاحب څه خبره ده په دې کې؟ خلیفه صاحب خو یو استاد د مدرسې دی، راځي مدرسه کې درس کوي، نه هغه طالبان دته درس ته کښېني، نه د ده سره کوم کتاب وایي، هغه په دروازه کې پیره کوي، د بدیا په سړک کې درېږي. خلیفه صاحب درس وایي، د هغې نه وروسته ځي خپل کور ته، نه یې د هغه مجاهد سره، د هغه ساتونکي او عسکر سره هېڅ کار د خلیفه صاحب نشته. هغه د امارت لخوا ورکړي شوي، د امارت لخوا کنټرولېږي، خپل یو ځان ته قمندان لري، خپل اصول لري، په هغې طریقه باندې که لیار بندوي، که څوک دروي، او که څوک پرېږدي، او که د چا تلاشي اخلي، هغه د دوی خپل یو کار دی. نو بیا هم یو ځینې خلک رجګي کې هغه وایي خلیفه صاحب مدرسې مخ ته خو داسې مه وایي شوي، دا خو خلیفه صاحب لوی پیر هم دی، خلیفه صاحب نه د خلکو زړونه تېر شو. ولې یو څوک په دې باندې د خلیفه صاحب نه زړه تېروي؟ ولې د ده د مدرسې نه زړه تېروي؟ هغه خلک چې د خلیفه صاحب د مدرسې سره به یې کومک کو، هغه اوس وایي چې موږ یاره د دې سره کومک نه کړو، دلته خو داسې پېښه رامنځته شوه، دلته خو یو مجاهد وویشتی شو. موږ هم پرې خفه یو په هغه مجاهد باندې. رښتیا یو نر مجاهد و، یو غیرتي مجاهد و، جنګېدلی کس و، اما پېښه چې رامنځته شوه، نو هغه خو اوس موږ په دې نه شو راګرځولی چې زه د دې مدرسې سره یا د خلیفه صاحب د سره تعاون کټ کړم، بس هغه پېښه د اوس واپس را وګرځېږي. نو په هغې باندې یا هغه شهید رغېدنه وشي. دا خو یو پېښه ده رامنځته شوه، د ساتونکي لخوا رامنځته شوه، خلیفه صاحب هېڅ قصور نه وکړي. قسم په الله هغه طالب چې هلته د خلیفه صاحب سره موجود و، هغې چې خبره کړه چې کله دا پېښه رامنځته شوه، دومره ژور خفګان چې خلیفه صاحب ته پېښ شو، تر اوسه پورې خلیفه صاحب په مجلس ته چې موږ ورغلي یو، نور ملګري ورسي، تر اوسه پورې په ده باندې یو ژور خفګان دی، یو ډېر سخت تاثیر یې په کړی دی، چې هغه ورځ باندې وایي طالبانو ته وایي چې د ما د وجې نه څنګه قتل کو، د ما د وجې نه یو کس شهید کو. دا خو وایي ډېر بد کار وکړو، دومره بده پېښه م څنګه کړه. زه یو څوک د رجګ شوی وای، زه دې ویشتلی وای، زه د یو چا وژلی وای، خو تاسو داسې نه وای کړی چې د ما په سر باندې یو څوک وژلی.
نو په دې باندې خلیفه صاحب دغه خپله هم خفه و او د خلیفه صاحب په دې کې هېڅ قصور نه و، هېڅ داسې نه و چې هغه یا په مشوره کار شوی دی یا یو فلان هغې ته نیولی شوی دی. یو تصادفي پېښه رامنځته شوه، کسانو سره جنجال شو، په جنجال کې یو کس غوسه شو، بل کس یې وویشت. نو په دې کې حتی د هغې ساتونکي چې کوم قمندان دی د هغې قصور نشته کې. داسې خو نه دی چې خلیفه صاحب د خپل ټول کمالات، د خپل ټول اخلاق، د خپل ټول علم هغه د مدرسې هر عسکر ته، هر خادم ته، هر طالب ته دې نقل کړي وي، بس نو ټول هر طالب او هر خادم او هر کس دې هغه رقم وچلېږي لکه خلیفه صاحب. نو په دې باندې نه باید مونږ د خلیفه صاحب په باره کې نه ذهن ته کومه خبره واچوو، نه باید د مدرسې سره هغه خپل تعاون او کومک قطع کو، نه داسې یو څه خبره وکړو. د امارت یو عسکر هغه رجیږي، خدای مه کړی یوه سهو غلطي ترې کېږي، بله ورځ به وایي چې مونږ د امیرالمؤمنین سره بیعت نه کوو، ولې چې هغه عسکر رجګ شو، داسې پېښه یې وکړه. نو په دې کې خو د امیرالمؤمنین قصور نه دی، دا یوه ډېره بده مفکوره ده. هغې ورځې نه دښمنانو په میډیا کې دا راخوستېدو، بس په خلیفه صاحب دغه پسې خبرې تړي. دا د کفارو او د ملحدینو یو لویه دسیسه ده د مسلمانانو لپاره، خصوصا د ملحدینو هغه اعتراض به تاسو اورېدلی وي کله چې په اسلام کې یو فرد، یو مسلمان هغه یو کار وکړي نو دی اسلام ته بد نسبت کوي چې دا اسلام که نعوذ بالله وایي که دا په حقه بنده وای نو ولې به دغه کس داسې کړو. دا خو د یو فرد سهوه ده، یو فرد کړنه ده، دا خو د اسلام امر نه دی چې دغه کس ته یې امر کړی د اسلام چې ته به دا رقم تکور ترسره کوې. دا خو یو کس خپله تېروتنه وکړه. نو دغه شان خلیفه صاحب دغه پالیسي خو دا نه ده، د خلیفه صاحب دغه امر خو دا نه و چې یو مجاهد دی هغه د چاته په ګوته کې چې دا شهید کا. د ده په مدرسه کې دا په زرګونه مجاهدین روزلي شوي دي، د هغه ځای نه فدایان روزلي شوي دي، د هغه ځای نه شهیدان ورکړي شوي دي، هلته په ده باندې چافې وهل شوي دي، تکلیفونه یې تېر کړي دي، ورور یې شهید شوی دی، د ده ورور محمد نواز خلیفه صاحب هغه بار بار بندي شوی دی. ما خپل هغه مدرسه کې وخت تېر کړی دی چې هلته په چافه به وې، تکلیف و. نو دا خو داسې نه ده چې هغوی د دې امر ورکړی دی چې ته یو کس شهید کا. نو دغه یو مفکوره باید د موږ مسلمانانو د ذهن نه باید لرې کو. هېڅکله دا فکر باید بیا د موږ سره پیدا نه شي چې ولې د خلیفه صاحب د مدرسې مخې ته داسې کار وشو. السلام علیکم ورحمة الله.